ما ته د مور د مخ مثال نه ښیې. زه هم ولې نه بچیا وی دا نور دی نور نو هم بچیا دا دی ډېر کمزوری مثال وي. نور څه دی ستا د مور مخ او نور نه نشي برابرې. مولي صاحب یو مثال راته وښیه. زه هم بچیا خدای دې غټ سړی کا بچیا ته خو مونځ کوې که نه وي او ده چې مونځ کوې ته نیت کې څه وایي وی مخ مې که د کعبې شریفې په لورې که دا لور طرف ته وي مخ مې د کعبې په طرف کو الله اکبر. بچیا ته چې مونځ کوې نو کعبې طرف ته یې کوې که نه وی او هم کعبه دې لیدلې ده وی کعبه مې نه ده لیدلې و هم تصویر کې دې لیدلې ده وی او زه هم بچیا خدای دې غټ سړی که خدای دې حج لبوزه خدای دې عمرې لبوزه سره دې خدای د مور او پلاره بوزه بچ چې هلته لاړ شي طواف د بیت الله وکړي او دا په لکونو خلق وویني چې داسې روان دي او د خدای د کور نه تاویږي. خدای دا تاویدل عبادت دی او که هېڅ نه وم عبادت دی او بس دا تاویدل عبادت دی چورله صرف تاویږه دا د دې کور خصوصیت دی صرف تاویدل چې د کعبې نه سړی ګرځي غیر چاپېره که نه. حدیث مبارک کې راځي دی د رحمت په دریاب کې ډوب روان دی ډوب ډوب ډوب. نو هم بچیا چې اووه چکرې پوره کړي نو سیټ ته ودرېږه لږ 2 رکعته مونځ وکړې مقام ابراهیم او کعبه به مخې ته راولې. بچیا چې مونځ وکړې لږ ښه رانږدې شه او دې کعبې ته داسې نیغ نیغ وګوره. نو چې کعبې ته نیغ نیغ وګورې ښه په دې غړېدلو سترګو کعبه ووینې بیا به راوګرځې او د مور مخ ته به وګورې. دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي بچ.